اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړې وي او تیر درسونه ښه لوستي وي، کوم ستونزه پکې ونه لرئ. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ په اووم ټولګي کې د کیمیا مضمون کې بېلابېل مطلبونه ولوستل چې د هغه د جملې نه موږ او تاسې لومړنی څپرکی یا لومړنی فصل خلاص کړه. اوس چې دی نن کوم موضوع چې زموږ او ستاسې ده، د لومړني فصل لنډیز دی چې لومړني څپرکي کې یا فصل کې موږ او تاسې څه یاد کړي وو، څه م لوستلي وو، په هغه باندې یو لنډه کتنه موږ او تاسې لرو. او بل چې دی موږ او تاسې د لومړي فصل پوښتنې دي چې کوم سوالونه یا پوښتنې چې په هغه ځای کې ذکر شوي دي، په هغه باندې کار کوو چې کوم ځای کې که تاسې ګران زده کوونکي ستونزه پکې ولرئ، موږ ستاسې په چوپړ کې انشاءالله درته اوس یې حل کوو. ګرانو زده کوونکو، راځو د ننني درس موضوع ته، لوست ته. د لوست موضوع د تاسې په تختې کې وینئ چې د لومړي څپرکي لنډیز دی. موږ او تاسې هدف د لومړي څپرکي د لنډیز نه څه دی؟ هدف زموږ دا دی چې د لومړي څپرکي لنډیز او د ستونزو حل دی، چې کوم ستونزه که موږ او تاسې پکې ولرو، په هغه باندې یو لنډه کتنه کوو چې کوم ستونزه پکې ونه لرو. نو ګرانو زده کوونکو، راځو موضوع ته. موږ او تاسې په لومړي څپرکي کې بېلابېل موضوعات لوستلي وو. د هغه د جملې نه د مادې تعریف و، د مادې اقسام و، د مادې حالات و چې په څو حالاتو باندې پیدا کیږي. د هغه د جملې نه کتله و، حجم و، کثافت و، خواص د فزیکي د مادې و. همداسې نور موضوعات و چې موږ او تاسې به یو لنډه کتنه په هر مطلب باندې کوو. نو اول موږ او تاسې راځو د مادې تعریف ته چې ماده څه شی وه. موږ او تاسې مخکې یادونه کړې وه چې هر شی چې جسم، کتله، حجم یا په فضا کې ځای اشغال کا، یو ځای ونیسي، هغه موږ د مادې په نامه باندې یاد کړې وه. ګرانو زده کوونکو، موږ په دویم حس چې په نظر کې ونیوه، لکه دغه مارکر موږ حس کوو، په لاس کې م نیولی وه. تاسې وینئ چې موږ مارکر داسې په لاس کې نیسو، نو یو حس زموږ وجود ته دا ښیي چې تاسو په لاس کې یو څه دي. او که همداسې مثلا نور د بیلګې په توګه موږ یو شی بوی کړو، چې موږ وڅکو یا ذایقه وګورو، نو دا ټول بېلابېل حسونه دي چې موږ دا ټول ولوستل په تېرو درسونو کې چې دا د مادې څخه عبارت دي. بل موږ دا وویل چې ماده د اتمونو او مالیکولونو څخه جوړه ده. د خپله جسم د مادې دا د اتمونو او د مالیکولونو څخه جوړه ده، د ډیرو وړو وړو ذرو څخه جوړه ده، چې هغه وړې وړې ذرې چې دي د مالیکولونو او یا د اتمونو په نامه سره یادېږي. چې موږ او تاسې اتم مو وښوده چې ډیره یو کوچنۍ ذره ده، ډیره یو کوچنۍ ذره ده چې په سترګو نه لیدل کیږي. او دا چې د خواص د ما عنصر موږ ته راښیي. نو هغه کوچنۍ ذره ده د یو اتم چې هغه د هماغه عنصر خواص موږ ته راوښیي. لکه د بیلګې په توګه موږ که چېرته یو اتم لیکو، سودیم که چېرته لیکو، نو سودیم یو اتم دی. سودیم څه دی؟ یو اتم دی. او دا په حقیقت کې د اتم اجزاوې چې ټولې سره یو ځای شوي دي، هغه موږ د عنصر په نامه باندې یاد کړی وه. هغه موږ د څه په نامه باندې یاد کړی وه؟ د عنصر په نامه. یعنې عنصر د مجموعه د هغه د اجزا د تشکیل د اتم نه چې دی موږ عنصر لاسته راوړه. نو بل چې مالیکول و، مالیکول موږ وویل چې مالیکول د یو مرکب کوچنۍ ذره ده چې د مرکب خواص پکې د هماغه مرکب خواص ولري، او لحاظ د چارج د برقي نه یا د برېښنایي چارج د لحاظه څه اوسیږي؟ خنثی اوسیږي. او بل موږ دا وویل چې مالیکول په آزاده توګه په طبیعت کې پیدا کیږي، چې لحاظ د چارج د برقي یا د برېښنا چارج نه څه دی؟ خنثی دی. او موږ بیا دا ورسره ذکر کړ چې
خپله مالیکول په دوه ډوله دی. په دوه ډوله موږ مالیکولونه ووایو. مالیکول هم په څو ډوله ووایو؟ په دوه ډوله. یو هم همنوع ووایو، مالیکول چی؟ همنوع. او بل هم مختلف النوع ووایو. بل هم څه ووایو؟ مختلف النوع ووایو. چې مختلف النوع همنوع او مختلف النوع څه فرق کوي؟ توپیر په ده کې څه دی؟ همنوع هغه دی چې د یو نوع عنصرونو څخه جوړ شوی وي. د بیلګې په توګه موږ مالیکول د هایدروجن لرو، موږ د کلورین لرو، موږ د برومین لرو، موږ همداسې اکسیجن لرو، موږ نایتروجن لرو، او بل چې دی موږ آیودین لرو، او اووه عنصره موږ لرو. چې اووه عنصره د موږ په طبیعت کې فلورین لرو چې اووه فلورین دی. نو اووه عنصره دي چې په طبیعت کې په دای اتمیک یا په مالیکولي شکل باندې پیدا کیږي، چې هغه د عنصرونه دي، هغه د همنوع عنصرونو په نامه باندې یادیږي چې همنوع دي. نو تاسې ګرانو زده کوونکو دلته وینئ که چېرته هایدروجن موږ ګورو، دوه اتمه هایدروجن دي. دا په حقیقت کې داسې یو شکل لري چې یو اتم د بل اتم سره د دغه اشتراکي اړیکې په واسطه باندې سره نښته دی. که څنګه موږ کلورین ګورو، کلورین هم همدا شی دی چې د اشتراکي اړیکې په واسطه باندې یو د بل سره نښتي دي. نو ګرانو زده کوونکو دا همنوع مالیکولونه دي. مختلف النوع مالیکولونه موږ او تاسې ولوستل چې مختلف النوع چې د دوه نوع مختلفو اتمونو څخه جوړ شوي وي. د هغه د بیلګې په توګه مثلا موږ لرو اوبه، موږ لرو چی؟ مالیکول د اوبو لرو. د اوبو مالیکول تاسې دلته ګټی شئ چې د اوبو مالیکول په حقیقت کې یو اتم اکسیجن دی، او دوه اتمه څه دي؟ هایدروجن دی. نو دا دوه مختلفه عنصرونه دي چې دوی ته موږ مختلف النوع مالیکولونه وایو. نو ګرانو زده کوونکو موږ بل مطلب هم دا و چې د مادې حالات و. حالات د مادې موږ او تاسې لوستی و. د مادې حالات موږ او تاسې ماده په طبیعت کې په عادي حالت باندې په څو حالاتو باندې پیدا کیږي؟ په درې حالاتو باندې پیدا کیږي. د مادې حالات په درې حالاتو باندې. یو موږ ووایو چې جامد حالت لري، بل هم ووایو چې مایع حالت لري، بل هم ووایو چې غاز یا ګاز حالت لري. نو ګرانو زده کوونکو د درې حالاتو باندې ماده چې دی په طبیعت کې پیدا کیږي، چې موږ جامد حالت بیل ووي، مایع هم بیل ووي، او غاز یا ګاز هم بیل ووي، چې دا څه دي د دوی په هکله باندې موږ او تاسې تعریفونه ورته وکړ د جامد، چې جامد کوم نوع دغه دی یا کوم ډول حالت دی، مایع کوم ډول حالت دی، غاز کوم ډول حالت دی. د ده په هکله باندې موږ او تاسې تعریفونه ولوستل. چې جامد هم ووایو چې جامد په جامد حالات کې د خپله د مادې شکل، حجم، ثبات لري، معین دي، یو شان دي، هیڅ وخت کې تغییر نه کوي. او مالیکولونه چې دي یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري، ډېر نږدې دي، ورسره وصل دي، چې په کم فشار سره یو د بل څخه نه بیلیږي. او قوه د جذب د مابین د مالیکولونو د جامد حالت کې ډېره قوي ده، ډېره زیاته ده، چې یو مالیکول د بل مالیکول نه جدا کیږي. د بیلګې په توګه تاسې دلته وګورئ، فکر وکړئ چې دغه یو جامد حالت دی لکه تیږه. موږ اوس دغه اخلو، که چېرته موږ یې وولو دا مالیکولونه یو د بل نه لرې کیږي. په هر حالت کې د دوی قوه ډېره قوي ده. او مایع حالت هم ووایو چې مایع هغه حالت دی چې د مالیکولونه شکل غیر معین دی، او حجم چې دی معین دی، او د قوه د جذب مالیکولونو د دوی ترمنځ چې ده یو لږ ضعیفه ده نسبت د جامد حالت. او بل چې دی د مالیکولونه نسبت د جامد حالت نه یو د بل نه لږ څه فاصله لري. د بیلګې په توګه موږ که اوبه په نظر کې ونیسو، تاسې فکر وکړئ چې دغه د اوبو مالیکولونه دي. دا څه دي؟ د اوبو مالیکولونه دي. نو دغه مالیکول د ده سره یوه قوه لري، په اسانۍ سره هم نه جدا. که چېرته موږ اوبو ته داسې پاش ورکوو، نو اوبه یو د بل څخه څه کېږي؟ بیلیږي. او بل راځو غاز ته. غاز هغه حالت دی چې دا
کاملا قوه صفر ده، قوه هیڅ د مالیکولو ترمنځ نشته او حجمي شکل دواړه غیر معین دي. د بیلګې په توګه که چېرته موږ یو بالون 1 کیلویي کې 1 کیلو ګاز واچوو، که چېرته په ټول اتاق کې واچوو، ټول اتاق نیسي 1 کیلو ګاز دومره ځای نیسي. او مالیکولو ترمنځ هیڅ قوه نشته. دا په حالت د څه کې دي؟ د فرار کې دي. د بیلګې په توګه که چېرته موږ د ګاز خلاص کړو نو د ډېر وړي سروي نه د هغه نه حرکت کوي وځي. نو ګرانو زده کوونکو موږ راځو کثافت ته، چې کثافت څه و؟ کثافت موږ ولوسته چې د مادې د جسم کتله د حجم باندې، د مادې د جسم کتله په حجم باندې هغه ته موږ څه ویل؟ کثافت هم ورته ویل. چې موږ فرمول هم درلوسته، چې فرمول هم ورته ولوسته چې ډي مساوي کېږي ام پر وي باندې. ام څه شی وه؟ ام چې وه کتله د جسم ده. ام څه شی ده؟ کتله د جسم ده. وي څه شی دی؟ حجم دی. وي څه شی دی؟ حجم د جسم. ډي څه شی دی؟ ډي کثافت دی. ډي څه دی؟ کثافت دی. نو ګرانو زده کوونکو دلته موږ او تاسې ولوستل چې هغه مثلا اوبه په نظر کې ونیوي. که چېرته د اوبو د کثافت نه د نورو موادو کثافت زیات اوسیږي، لکه تیږه په داخل د اوبو کې چې ور ډوبه کړو ور ډوبېږي. که چېرته کثافت یې نسبت د اوبو نه کم اوسیږي، هغه د اوبو کې څه شی کېږي؟ په سر د اوبو کې چې دی په حالت د لامبو راځي. نو هغه ته موږ لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي موادو په نام باندې یاد کړي. بل راځو ګرانو زده کوونکو فصل د لومړي فصل پوښتنو ته، چې موږ څه پوښتنې پکې دلته درلوستلې. تاسې دلته وینئ چې اول پوښتنه ده ماده له کوچنیو ذرو څخه جوړه شوې ده. حقیقت دی دا صحیح پوښتنه ده چې دا سم او ناسم پوښتنې دي. نو دلته موږ ورته ټیک مارک ورکوو چې دا سمه پوښتنه ده. او یا مثلا دلته لیکلي دي دریم پوښتنه ده چې اوبه ټاکلی شکل لري. دا غلطه ده، دا سمه نه ده، ناسمه پوښتنه ده. په دې خاطر باندې چې موږ دا سمې او ناسمې کې اوبه موږ ووایو چې مایع حالت دی، د دوی شکل څه دی؟ ټاکلی نه دی، په حالت د تغییر کې دی. که چېرته موږ اوبه راواخلو په داسې یو شکل کې ور واچوو، که چېرته مثلا دا هم د اوبو موږ ډکه، دا موږ د څه ډکه؟ د اوبو هم ډکه. که چېرته دغه اوبه واخلو موږ په داسې یو تش کې ور واچوو، نو د شکل د څه نیسي؟ د تش نیسي. نو دا شکل د دې شکل سره څه دی؟ توپیر کوي. نو دا ناسمه ده. او بله پوښتنه ده دلته د درې ګزینه‌یي ده چې درې صحیح پوښتنې لري، سم ځوابونه په نښه کړئ. کوم شی چې د کتلې او حجم لرونکی وي په کوم نوم باندې یادیږي؟ هغه کتله ده، ماده ده او جیم انرژي ده. موږ ووایو چې ماده هر شی چې په دغه ولري، حجم او کتله ولري. نو ګرانو زده کوونکو همداسې نورې پوښتنې هم دي. موږ او تاسې ګورو کوم ځای کې انشاءالله مشکل نشته دی. بیا کوم مشکل وي بله ورځ زه ستاسې په چوپړ کې یم. نن هم آخرین د ساتم دی. ګرانو زده کوونکو ستاسې خدای دې وکړي چې تاسې د ننني درس نه یو څه مطلب اخیستی وي، یاد کړی وي. او ګرانو زده کوونکو ستاسې د راتلونکي درس په خاطر باندې په دې خاطر چې ښه د دې څپرکي یا فصل نه موږ او تاسې ستونزه هم پکې حل شوي وي، نو یو کورنۍ دنده هم در کوم. کورنۍ دنده دې ستاسې دا وي ګرانو زده کوونکو چې تاسې د کوم پوښتنې چې دلته راغلي، که چېرته هغه سمې ناسمې دي، که چېرته څلور ګزینه‌یي دي، که چېرته هغه خانه خالي دي، او که چېرته هغه تشریحي پوښتنې دي، دا ټولې چې دی تاسې د خپل په کتابچو کې سره حل کړئ. نو خدای دې وکړي چې ښه وخت ښه ورځ ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.